او د دسمبر ساړه لګيږي هو زپ جانان شندلې ځان را ټولوا ګل خوبانو داسې کار دی اوبر الله کوي اوبو چارباغ کې بغیر د اوبو نه کار نه چلیږي ها د الله د لوی نامې نه شروع کوم او تاسو خبر یې تاسو صدر صاحب خفه کړی دی جی دغه صدر صاحب با زه خوشحالوم د ده ډېرې نغمې نظمونه شعرونه هغه به تر تاسو ډېر په ژوندي انداز در رسوم خو اوسه پورې او خفه کو نورې خفه نه کوي مهرباني وکړئ دا راته زه التجا کوم دا سړی د هغه شیرینګل د درې نه را روان شي او دغه پوره دیر چې کوم دی هغه اخی کې تاسو ته شعر وایي تاسو ته ځان را رسوي نو څوک په تصویرانو ستړی کې او څوک بیا ګوره دا په تاریخ کې په لومبي ځل باندې ګرانه دومره اوږد انتظار موږ وکړو چې زه په 2024 کې راغلی یم او 2025 کې دا دی راپاڅېدم یا د دې نه غټ انتظار بل کېدی شي او کېدی شي صدر صاحب چې 2026 ته خبره ورسي په هر حال د ملګرو خبره وکړه وي افسر افغان د ریاض نه راغی سعودي عرب نه زه دا تاسو ته ایمانا او یقینا وایم دا یوه خبره واورئ بیا شعرونه هم ویو ټپې هم کوو چې هر څه وي هغه کوو دا خو سعودي عرب ریاض دی که چېرته زه په امریکا کې په واشنګټن ډي سي کې په یو ښایسته ماحول کې ناست یم نو دا خو زمونږ د وطن چار باغ دی چې د پښتون دردېدلي وطن یو باغ هم وي که نه امریکا به په لته وام او ځان به چارباغ ته را رسوم دا وطن زمونږ دی او موږ د دې وطنو موږ په بخښنې سره دیو زما معرفت هغه د ټیک ټاک پر ضد زما یو مبارزه روانه ده نو موږ کنزلمار خلک نو موږ د دې وطن کسټوډینو او دا مو ایمان دی چې په پولیس ویرات بحث کې غړی ولاړو چې یا الله تعالی په بارودو په ډیری باندې په یو ډېر تنګ نظر او بدنیته چاپیرچل کې موږ د امن د مینې د ښکلا او د لوی نیت مظاهره کړې ده په دغه باندې به په لوی الله موږ ځان بخو او تاسو ټولو ته هم وایم مهرباني وکړئ خاموشه پاتې کېده دا دغه سختدریزو ته ترهګرو ته بدرنګه بېخونده خلکو ته میدان پرېښوده دي د دې نه هېڅکله مه یېرېږئ هغه خلیل جبران وایي لاړ شئ مقبرې وګورئ د هغه خلکو ډکې دي چا چې به د دې یرې خبره نه کوله چې زه به په حق وینا باندې مړ شم هغه هم مړ دی مړو به یو ورځ زړګو رښتیا خبره کوئ د رښتیاو سره ودرېږئ نو چې موږ خپل د برخې کار کوو نو بدرنګه فکرونه به ورو په شا کېږي او یوه ویډیو مې کړې ده هغه د ولی خان بابا خبره چې ټرک هندوانو له یو چاکو پوره دی یوه ویډیو مې وکړه نو نن زما یو ملګری دی هغه ویل ظالم بچی زموږ پوره دوکانداري دې بنده کړه وی ګفټران راته نه مهی راولي او نه راته ازمرۍ راولي د کاپر بچی وی چې چل دی وکړو نو ما وی دا څنګه ګفټ دی چې په کنځلو میلاویږي مړه به هر حال تاسو ټول درانه پښتانه یئ زه وایم چې هر څه دې وبیلم خدا دې امانت پاتې شي زما په سر کې د نشه د محبت پاتې شي افسر افغان که ډېر مشهور شي ډېرې پیسې وګټي خو چې دی پښتو وبیلي دی سایل وبیلي دی خوشحال وبیلي دی شیرشاه سوري وبیلي او دی دانش او شاکر وبیلي نو داسې افسر افغان دی په خاورو کې ورخښ شي مړه دغه شهرت ته زمونږ هېڅ ضرورت نشته دی به هر حال موږ هم کله کله ګورئ جذباتیان شو د دې ځوان صفت ډېر ضروري دی دی هم هغه اورورکی دی چې په دې ذل په دې طوفان کې ډېر ګران کار دی دا مشاعرې دا غونډې موږ په خپل هم کوو د دې سړي د زړه زور هم ډېر زیات دی دانش صاحب ته جدا مینت ګران ته جدا عطا صاحب ته شاکر صاحب ته درمان صاحب ته نو زه رښتیا وایم چې د مینو زړونه مه ماتوئ خلکه په دې ښار کې دغه لږه شان رڼا ده د ده دپاره د لاسونو درنه پړقه وکړئ یار دا هلک ډېر لوی کار کوي او ګران کار کوي او ګران راته بیا په غوږ کې ووایي واقعي دی چې زما هم صفتو کې مړه د ګران دپاره هم د لاسونو پړقه وکړئ دا واقعي په موږ ګران دی جي دانش صاحب شعرونو راځمه او بیا درته یو کلام هم وایم ښه شاملو کې زما خاورې به جارو کې یوه نوې غونې لوبه ویو ځوانانو ستاسو د احساس پوره ترجماني به کوو وختي مې دانش صاحب ته وی چې موږ د دې وطن انټرټینرز وو موږ تاسو په یو قیمت باندې هم نه خفه کوو چې څه صلاحیتونه دي دا ستاسو امانت دی موږ سره نو تاسو دپاره سندره هم ویو ټپ هم کوو اتڼ هم کوو اگر چې ډېر خلک راپسې خبرې هم کوي خو سړي خبره موږ به په اخلاصمنه جذبه باندې صلاحیتونه په تاسو باندې پاشو په تاسو باندې به یې کرو شعر دی چې منګه په جنگ کې هم د مینې پلویان پاتې یو
منګه په جنگ کې هم د مینې پلویان پاتې یو منګه په هر وخت کې پاخه باچا خانیان پاتې یو او زه ستا د زلفو پیچو خم به خامخا پیژنم میرا ته پاتې شي نو موږ خو ګاونډیان پاتې یو او یو قطعه بله ده چې هر یو ګام مې انقلاب دی ورته ګوره او زما هر ټکی کتاب دی ورته ګوره او پښتونخوا یې راله ګوټ په ګوټ نه چوړ کړه سیراب کړی پنجاب دی ورته ګوره او دا په چیتو پیتو پیغلو کې دا دنګه اوس دا قد ګوره نایاب دی ورته ګوره او چې افغانې د افسر نه افسری کو دقه عشق خانه خراب دی ورته ګوره قطعه چې زه وایم دانش صاحبو زه وایم چې د جبر د بلاغ اخونه مات کم زه وایم چې د جبر د بلاغ اخونه مات کم زه وایم چې د هرې ناروا اخونه مات کم او ته څه وایې چې زه به نو د حق خبرې نه کړم اوې د ټیک ټاک کنزلمارو تاسو ته وایم ته څه وایې چې زه به نو د حق خبرې نه کړم قسم مې دې په خدای وایم چې ستا غاښونه مات کړم او آخري قطعه بیا نوې یو څو شعرونه په ترنم کې چې تا هر څومره که تورې او نیزې ساتلې دي ما بیا هم د ظلمو جذبې تودې ساتلې دي او دې خلکو که په زړونو کې تیارې ساتلې دي خو ما ورته رڼا رڼا ډیوې ساتلې دي دانش صاحب څو نوې شعرونه دي چې چې لس شل پښتانه یو شي په خیبر کې چې لس شل پښتانه یو شي په خیبر کې د سرکار پالسۍ ټولې شي خطر کې د سرکار پالسۍ ټولې شي خطر کې شنه شانګله ده سپینې واورې روڼ سحر دی شنه شانګله ده سپینې واورې روڼ سحر دی یو انځور چې سړی واخلي دې منظر کې د سرکار پالسۍ ټولې شي خطر کې د ټیک ټاک کنزل مارانو مرګ خو حق دی د ټیک ټاک کنزل مارانو مرګ خو حق دی څه جواب به ورکول وي په محشر کې د سرکار پالسۍ ټولې شي خطر کې شاکر صاحب ترهګرو د کونترو الوت مات کو ترهګرو د کونترو الوت مات کو خنو کوم کفر دیو راوړو په وزر کې ترهګرو د کونترو الوت مات کو ترهګرو د کونترو الوت مات کړو خانو کوم کفر دیو راوړو په وزر کې خانو کوم کفر دیو راوړو په وزر کې او دانش صاحب د پاره چې ترهګرو دا بعضې شعرونه واقعي چې د زړه د درد یو احساسي ترهګرو د کونترو الوت مات کو ترهګرو د کونترو الوت مات کو خنو کوم کفر دیو راوړو په وزر کې د سرکار پالسۍ ټولې شي خطر کې او مغربي تهذیب واورا زه افغان یم مغربي
تهذیب واوره زه افغان یم ګلویش جانا بدرنا ساتم څادر کې ګلویش جانا بدرنا ساتم څادر کې مغربي زه اکثر وایم دانش صاحب او شاکر صاحب موږ به په خپلو شعرونو د کشر کل تربیت کوو دا زموږ فرض دی جی نو دا شعر هسې نه دی د دې په شا یو تخلیق دی یو تعمیر دی مغربي موږ دنیا کې ګرځو مغرب کې خو موږ مغرب په خپل رنګ کې رنګ نه کړو پښتون افغان رنګ به نه بیلو مغربي تهذیب واوره زه افغان یم مغربي تهذیب واوره زه افغان یم ګلویش جانا بدرنا ساتم څادر کې ګلویش جانا بدرنا ساتم څادر کې چې لس شل پښتانه یو شي په خیبر کې د سرکار پالسی ټولی شي خطر کې او دانش صاحب تا ترې ډالۍ وی چې ہے ته مات بنګړي تا په جړای زه د مات زړه سره په کړس خندا کوما او څنګه په کړس خندا دې وکړه ہے په زړه دې نشته د یارۍ سوي داغونه او څه د لمدو لونګو بوی دی ہے بیا که مې پیغلې په سلګو جړلې دینا او د چار با خلک مې خوښیږي ہے نه کبرجن دي نه لوزونه ماتوینه او د کال اخر دی حساب وکړه ہے که څه بد پاتې وي پر زوی کاماینا ہے که دې رانه کړې د سرو منګولونو کې دا بله مصره به سر ټول وایي ښه چې شاملو کې زما خاورې به جارو کې که دې را او تاسو لپاره یې لږ په لاندې سور کې وایم که دې رانه کړې د سرو منګولونو کې که دې رانه کړې د سرو منګولونو کې شاملو کې زما خاورې به جارو کې شاملو کې زما خاورې به جارو کې که دې رانه کړې د سرو منګولونو کې شاملو کې زما خاورې به جارو کې شاملو کې زما خاورې به جارو کې ګرانه ستا مقام ته پیش په خوی د آینې شم ټول را ټول درته د خپل او خیل خانې شم نیمای وربل د ښکاري له پلوه نیمای ویلی شم نیمای نینې شم الوچه زنا بچا باندې دارو کې شاملو کې گردو بشم پتالو کې که دې رانه کړې د سرو منګولونو کې شاملو کې زما خاورې به جارو کې شاملو کې زما خاورې به جارو کې په تیز اواز ووایه ټول که دې رانه کړې ټول خپل د موبایلو دا ګورئ مونږ چې ډیوه د محبت بله کو وخت مهربانه شي سیلی راولي بیا د یاره نه بجلي هم راځي ښه زه به دغه مشر میلمه زمونږه بلکې صدارت په څوکۍ باندې ناست په دغه شعرونو راغواړم او یقین وکئ دله دومره مینه ورکئ چې د دا ټوله ستړیا
هغه د شیرینګل نه راتلو بیا دلته 2 پروګرامونه اټینډ کول. نو که تاسو غواړئ چې د پښتون قام سره د معیاري او د ساهو شعر سره ریښتونې مینه کوئ او د چارباغ خلک شعر شناس وي، ادب پال وي، نو زما دا ټوله مینه به هم دغه شخصیت له ورکوئ په دې شعرونو چې ای ټول خلک را ټول دی یو سړی لیونی کوي، دا خلک ورته هم څه لیونی کوي، دا خلک ورته هم څه لیونی کوي، دا خلک د ژوندونه زیات په مړو خفه کیږي، دا خلک مړیونه زی ژوندی لیونی کوي، دانشه دغه پورې چمتا نوی ملا راغی. دا بله مصره تاسو ووایئ، دانشه دغه پورې چمتا نوی ملا راغی، دانشه دغه پاتې چم، دانشه هغه ملګری ولې آواز نه کوي؟ تاسو نشئ کولی خپله ټپا سندره خو ښه په نره باندې وایئ، دا خو زمونږ کلتور دی، دا خو زمونږ تاریخ دی. دانشه دغه پورې چمته نوی ملا راغی، دانشه دغه پاتې چمبا، دانشه دغه پاتې چمبا. د پروفیسر بخزاده دانش صاحب دپاره د لاسونو ډېره پړقه، ډېره مینه، ډېر احترام، ډېر لوی کار کوي، ټول پاسئ، ډېره لویه مینه ورته